Hello, dear friends. Welcome back to my YouTube channel and Facebook page. Hope you all to be healthy and wealthy, and hope you all having a great time. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. یو ځل بیا زموږ یوټیوب چینل فیسبوک پیج او د ټیک ټاک اکاونټ ته راغلاست. ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو په بګنر 1 کلاس کې پارټس اف سپیچ لرو، یعنی د انګلیسي ژبې د خبرو برخې موږ تاسو شروع کړې دي. لومړی کومه برخه چې وه هغه مو پای ته ورسول. لومړی ناون مو درلودلو، د ناون پر تعریف باندې وغږېدلو، پر مثالونو باندې وغږېدلو، په برخو باندې وغږېدلو، همدارنګه د اسمونو په شمیر باندې وغږېدلو، د اسمونو پر جنسیتونو باندې مو خبرې وکړلې. نو ملګرو نن ویډیو به زموږ ستاسو د دې په هکله باندې وي چې دغه ناون او برخې دا څه مو چې وویل، یعنې په لومړۍ برخه کې مو هر څه چې ویلي دي د دې پر فایده باندې به موږ تاسو خبره کوو چې دغه څه مرسته زموږ ستاسو سره په خبرو کې کولی سي. له هر څه نه همدا خبره ډېره مهمه ده ملګرو. ګوره موږ تاسو چې هره زده کړه کوو هغه د یو هدف لپاره کوو، د دې لپاره کوو چې زموږ ستاسو سره مرسته وکولی سي، زموږ ستاسو مشکلات وکولی سي راحل کړي. نو موږ تاسو هم کوم درسونه چې وایو د هغه پر فایده باندې به هم خبره کوو چې دغه موږ تاسو ویلې ده په روزمره خبرو کې زموږ ستاسو سره څه مرسته کولی سي. یعنی هر ګرامر درس چې موږ تاسو وایو د دې په هکله باندې به خبره کوو، ځکه دا یوه ډېر مهمه خبره ده. که چېرته موږ تاسو یو مثال راواخلو له مکاتبو څخه، په اکثرو مکاتبو کې موږ تاسو داسې استادان لرو چې د ریاضي مضمون وي یا د فزیک وي یا بل وي یا هر مضمون وي، د هغه فرمولونه موږ تاسو په یو ډېر ښایسته شکل باندې حل کوي. مطلب لګیا وي 3-4 تختې زموږ تاسو لپاره ډکې کې مثالونه ورباندې ورکوي. نو بیا هم موږ تاسو اکثره دا شاګردان پکې لرو چې د هغوی هیڅ نه زده کېږي، هیڅ علاقه نه ورسره لري او هیڅ مینه نه ورسره لري. حال دا چې ریاضي یو بهترینه مضمون دی، خو بیا هم اکثره شاګردان نسي زده کولی. د هغوی مشکل دا وي چې هغوی ته دا نه ویل کېږي چې دغه فرمول موږ تاسو حل کړلو، په دغه ځای کې زموږ تاسو په درد خوري، یعنی په دغه ځای کې موږ تاسو په دغه فرمول باندې حساب کولی سو. صحیح شو؟ نو دا تر هر څه نه مهمه خبره ده ملګرو. نو نن به راځو پر همدغه ناون باندې به مکمل خپل کوم موږ تاسو سره چې مرسته کولی سي په دې باندې به مکمله خبره کوو. نو ملګرو که چېرته غواړئ زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، زموږ د فیسبوک پیج هم در سره فالو کړئ او زموږ د ټیک ټاک اکاونټ نوی دی، لاندې په کمنټ کې لینک شته، پر لینک باندې کلیک وکړئ او دغه زموږ د ټیک ټاک اکاونټ در سره فالو کړئ. نو راځئ ملګرو دغه ویډیو زموږ سره تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو څه معلوماتي ویډیو وه د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او که څه نظر لرئ لاندې په کمنټ سیکشن کې مو خپل نظر زموږ سره حتما شریک کړئ. ملګرو نن موږ تاسو خبره کوو پر ناون باندې. موږ تاسو پښتو کې ورته وایو اسم. صحیح شو؟ یعنې دا کومې ټایپس اف ناون چې موږ تاسو وویلې، جنډرز اف ناون، نمبرز اف ناون، پر دې باندې خبره کوو چې څه فایده لري، موږ تاسو سره څه مرسته کولی سي. ګوره اصلا هدف ټول په چیش کې دی، په ناون کې دی. صحیح شو؟ ناون یعنې هغه هر شی چې په یو کلمه باندې مشخص وي یا یو نوم ورکړل شوی وي هغه ته چې ویل کېږي اسم. صحیح شو؟ تعریف هر څه مې په تېره ویډیو کې درته ویلي دي، کولی سي هغه ویډیو در سره وګورئ. اوس موږ تاسې پر دې باندې خبره کوو چې دغه ټایپس اف ناون چې موږ تاسو ویلي مطلب دا څه فایده لري، او همدارنګه جنرلز اف ناون، همدارنګه نمبرز اف ناون دا څه فایده لري. نن پر دې باندې خبره کوو. اصلا به موږ تاسې دا بچ په ذهن کې ولرو چې ټایپس اف ناون د دې ویل د دې لپاره مهم ګڼل کېږي چې موږ تاسو ته کولی سي دغه ناون په کامل ډول سره راوپېژني. صحیح شو؟ یعنې که چېرته موږ تاسو ټایپس اف ناون ونه وایو، ځینې داسې نومونه دي چې موږ تاسو په هغه کې بیا ګیچ کېږو، ګنګس کېږو پکې چې دا اوس ورب دی، دا صفت دی، دا پروناون دی، دا څه شي دی اوس. صحیح شو؟ یعنې دا ټایپس اف ناون فایدې دغه دی چې موږ تاسو کولی سو ناون په کامل ډول سره وپېژنو. مثلا موږ تاسو نورې استفادې هم ترېنه کولی شو. راځو مثلا پراپر ناون ته. اوس پراپر ناون موږ تاسې په پښتو کې ورته وایو خاص نوم. اوس له خاص نوم څخه هدف څه شی دی؟ یعنې موږ تاسې که چېرته په رایټینګ کې په ځینو ځایونو کې پراپر ناون ولرو، که د جملې په آخر سر کې وي، که په منځ کې وي، که په هر ځای کې وي، اکثره داسې په دې پراپر ناون کې اسمونه دي چې اول حرف باید په غټو حروفو سره د انګلیسي ولیکلی سي، او په ځینو ځایونو کې لکه مثلا د یو سازمان نوم وي، د یو مؤسسې نوم وي، هغه بیا مکمل په غټو حروفو باندې لیکل کېږي. یعنې اکثره هغه چې مثلا UFC که نه، اوس دا UFC دا یو سازمان نوم دی، دا باید چې په هر ځای کې وي په غټو حروفو باندې ولیکلی شي، ولې چې پراپر نوم دی.
نو په دغه خاطر باندې موږ او تاسو دغه برخې ته ناون وایو. صحیح شو؟ یعنې دومره خاص رول نه لري خو بیا هم ډېر مهم دی. مهم په دې دی که چېرته موږ او تاسو UFC په کوچنیو حروفو باندې ولیکو موږ او تاسو رایټینګ غلط دی. صحیح شو؟ موږ او تاسو نسو کولی چې په کامل ډول باندې ریډینګ وکوو. صحیح شو؟ یعنې په ریډینګ کې هم دا مهم دی، په رایټینګ کې هم مهم دی د ګرامر له لحاظه. صحیح شو؟ بیا موږ او تاسو راځو کامن ناون ته. اوس کامن ناون موږ او تاسو عام نوم. د عام نوم چې دی دا په هر ځای کې چې راسي، یعنی موږ تاسو په تیرو درسونو کې ویلي دي چې د انګلیسي قانون دا دی چې کله موږ تاسو خط لیکو لومړی حرف د جملې باید غټ وي، باقي مانده ټول په سمال لیټرزو باندې ولیکلی سي. صحیح شو؟ نو عام نوم په هر ځای کې چې راسي موږ تاسو باید چې په کوچني حروفو باندې ولیکو. که چیرته د جملې په سر کې وي نو بیا موږ تاسو کولی سو په کیپیټل لیټرو باندې لومړی حرف د جملې ولیکو. صحیح شو؟ که هغه کامن ناون وي که پروپر ناون وي. بیا موږ تاسو راځو او بله خبره ده چې د پروپر ناون او کامن ناون د دواړه مطلب دا رقم دی چې مخالف دی، اپوزیټ دی د یو بل. صحیح شو؟ پروپر ناون چې دی کامن ناون نسی کېدلی او کامن ناون چې دی پروپر ناون نسی کېدلی. صحیح شو؟ بیا موږ تاسو راځو ابسترکټ ناون. اوس نه لیدونکی نوم. نه لیدونکی نوم یعنې چې په سترګو باندې موږ تاسو نسو کولی چې هغه ووینو یا یې په لاسونو باندې لمس کو. صحیح شو؟ صرف احساس کولی سو. اوس لکه چې شي مثلا موږ تاسو وایو روح. دا روح چې دی دا موږ تاسو په دې باندې مطلب عقیده لرو چې یاره شتون لري خو موجودیت نه لري. موجودیت یعنې دا رقم فزیکي شکل فزیکي جوړښت چې دی هغه نه لري لیکن موجود دی. اوس موږ تاسو وایو چې مثلا مینه. اوس مینه چې دی موږ تاسو که چېرته دغه ابسترکټ ناون ونه وایو چې دا رقم اسمونه هم موږ تاسو لرو چې هغه نسو کولی چې لمس یې کړو، نه یې سو کولی چې ویې وینو، نو بیا موږ تاسو مینه نسو کولی چې ووایو چې یاره دا به ناون وي. صحیح شو؟ نوم به وي. بیا موږ تاسو په راتلونکو جملو کې چې دغه ناون نه وي زده موږ تاسو نسو کولی چې په کامل ډول باندې یو جمله جوړه کړو. نو په دې خاطر باندې د ناون هر ډول زده کول مهم دی. صحیح شو؟ یعنې موږ تاسو په اسمونو کې ابسترکټ ناون لرو چې نه په سترګو باندې لیدل کېږي نه کوم فزیکي جوړښت لري، موږ تاسو صرف د هغه احساس کولی سو. صحیح شو؟ او دغه کانکریټ ناون چې دی موږ تاسو لرو کانکریټ ناون یعنی جامد اسم. جامد اسم دا مطلب چې موږ تاسو هغه لیدلی سو، ټچ کولی سو، په سترګو باندې وینو. صحیح شو؟ لکه دغه قلم چې دی مطلب لکه کتابچه چې دی لکه انسان چې دی دا ټول شیان چې دي دا جامد اسمونه دي یا کانکریټ اسمونه دي. صحیح شو؟ بیا موږ تاسو لرو مټریل ناون. مټریل ناون اوس هغه اسمونه دي چې مطلب موږ تاسو له هغه څخه نور شیان جوړولی سو او دغه مټریل به ذات خود هم له نور شیانو څخه جوړ شیان دي. صحیح شو؟ جوړ مواد دي. مثلا موږ تاسو وایو که نه چې پلاستیک. اوس پلاستیک هم خپله جوړ شوی دی له یو بل شي نه، څو شیان سره مکس شوي دي یو پلاستیک منځته راغلی، بیا د خپله پلاستیک هم مټریل دی. مټریل یعنې دا مطلب چې له هغه څخه موږ تاسو نور سیزونه جوړولی سو. په دې خاطر باندې مټریل ناون ورته وایي یعنې د سیز نوم یا د سیزونو نوم. صحیح شو؟ بیا موږ تاسو لرو کمپاوند ناون. ګوره دا کمپاوند ناون دا مطلب چې ترکیبي اسم. ترکیبي اسم دا مطلب چې دوه اسمونه راخیستل شوي وي سره ترکیب سوي وي خو هدف د یو اسم ورکوي. مثلا موږ تاسو په کمپاوند ناون کې داسې اسمونه لرو چې هغه ترکیب شوي وي. صحیح شو؟ دوه اسمونه وي خو هدف د یو اسم ورکوي. لکه څنګه مثلا موږ تاسو بس ډرایور. صحیح شو؟ یعنی د بس چلوونکی. صحیح شو؟ نو که چیرته موږ تاسو دغه دواړه اسمونه په یو جمله کې کاروو بیا موږ تاسو آر نه ورسره کاروو، یعنی زموږ ستاسو ورب هیلپینګ ورب کوم چې دی هغه د جمع بڼې والا ورب نس ورته کارولی. هغه لپاره موږ تاسو د واحد کوم واحد ته چې ورب کاروو هغه ورب دغه کمپاوند ناون ته به چې موږ تاسو وکاروو. لکه مطلب څنګه bus driver is ready یا the bus driver is coming. صحیح شو؟ موږ تاسو هلته بیا داسې نسو ویلی چې مثلا bus driver are coming. صحیح شو؟ ولې چې دلته خو په اول سر کې دوه نومونه دي نو د دوه نومونو لپاره موږ تاسو چې شي کارولی سو آر کارولی سو. دلته په دې خاطر باندې دا یو نوم سوی دی چې دا کمپاوند ناون دی یعنی ترکیب شوی اسم دی. صحیح شو؟ له دوه اسم څخه یو اسم منځته راغلی یا له دریو اسمونو څخه لکه مثلا mother in law,
father in law. موږ او تاسې collective noun لرو. collective noun یعنی هغه اسمونه ته ویل کېږي. ځینې موږ او تاسې په اسمونو کې یعنې داسې اسم لرو لکه یو ټیم. ټیم چې دی یعنی خپله په بڼه باندې یا په فارم کې واحد دی. صحیح شو؟ خو معنا د دې ورکوي چې په هغه کې څو کسان شتون ولري. اوس لکه ټیم چې دی یو نوم دی ټیم، که نه؟ که موږ تاسې ټیمز ووایو بیا دا مطلب ورکوي چې زیات ټیمان. صحیح شو؟ بیا هغه ټیم کې دا جمع بڼې ته اوښتلی سي، خو ټیم خپله بذات خود دا چې دی مطلب واحدي بڼه لري او په مجموع کې بیا چې دی دا د خلکو په یوه ډله باندې دلالت کوي. نو په دې خاطر باندې collective noun کې راځي، یعنی collective په مجموع اسمونو کې راځي یا په جمع اسمونو کې راځي. صحیح شو؟ د دې لپاره بیا موږ تاسو کولی سو چې helping verb د ځینو لپاره is استفاده کو او د ځینو لپاره are استفاده کو. مثلا زه تاسو ته وایم که نه ژر کوه. صحیح شو؟ ژر کوه چې پولیس راځي. صحیح شو؟ نو موږ تاسې بیا دلته باید چې داسې ونه وایو چې hurry up police is coming. صحیح شو؟ موږ تاسې دلته داسې بیا وایو hurry up police are coming. په دې خاطر باندې چې اوس دا collective noun دی، یعنی پولیس خپله یو واحدي بڼه لري نوم یې، خو په معنا کې بیا څه شي دی مطلب د جمع بڼه لري. موږ تاسو بیا د دې له خاطره helping verb چې دی هغه کوم چې are یعنی د جمع لپاره استفاده کوو، د جمع کسانو لپاره له یوه کسانو څخه چې زیات وي are ورته استفاده کوو. نو collective noun کې هم موږ تاسو اکثره داسې اسمونه لرو چې هغه لپاره موږ تاسو are ورته استفاده کوو. صحیح شو؟ او په همدغه collective noun کې اکثره داسې اسمونه دي چې د هغه لپاره موږ تاسو is استفاده کوو. صحیح شو؟ دا ډېر غټ بحث دی چې پر دې باندې بیا انشاءالله ځان ته یو ویډیو جوړوم چې په collective اسمونو کې موږ تاسې کوم داسې اسمونه لرو چې د هغه لپاره is استفاده کېږي او کوم داسې اسمونه لرو چې are ورته استفاده کېږي. اوس موږ تاسو ملګرو لرو verbal noun. verbal noun ګوره دا چې دی یو داسې اسم دی چې موږ تاسو ورته وایو فعلي اسم، یعنی فعلي اسم دا رقم موږ تاسو ځینې اسمونه لرو ځینې. صحیح شو؟ چې verb وي لکه writing walking مثلا زیات داسې اسمونه دي چې ING په verb کې راغلي وي، هغه په ځینو ځایونو کې په د سبجکت پر ځای باندې استفاده سي، بیا هغه په verb کې نه راځي، هغه په څه کې راځي؟ هغه verbal nouns هغه ته ویل کېږي، یعنی فعلي اسم. صحیح شو؟ فعلي اسم مثلا موږ تاسو وایو په یو جمله کې writing is useful، یعنی خط لیکل ګټور دی. نو دا خط لیکل دلته په اوله جمله کې څه شي سو؟ د جملې په لومړي سر کې راغلی دی، دلته څه شي سو؟ ناون دی. صحیح شو؟ په دغه خاطر باندې verbal نومونه مې په اخر کې درته راوړل. صحیح شو چې سر مو ورباندې خلاص شي. بیا ملګرو موږ تاسو راځو numbers of noun ته. ګوره numbers of noun کې موږ تاسو اکثره دا رقم دغه لرو اسمونه لرو موږ تاسو په اسمونو کې چې هغه ځینې په SES او IAS باندې جمع کېدونکي اسمونه دي چې هغه ته ریګولر اسمونه وایي، چې دا باید موږ ستاسو زده وي او پر دې باندې انشاءالله زه بیا یوه ویډیو درته جوړوم چې کوم اسمونو سره IES راځي، یعنی په IES باندې د دغه حروفو په اضافه کولو باندې جمع کېږي، او کوم داسې لغاتونه موږ تاسې لرو چې هغه مطلب په اس باندې جمع کېږي، کوم داسې لغاتونه لرو چې په ES باندې جمع کېږي. د دې په اړه باندې به انشاءالله زه ځان ته ستاسو لپاره کامل ډول باندې معلوماتي ویډیو انشاءالله جوړوم. irregular nouns موږ تاسې لرو په اسمونو کې، هغه داسې اسمونه دي چې موږ تاسو مطلب نسو کولی چې په ES باندې IAS باندې اس باندې اضافه کړو. هغوی ځان ته خپلې بڼې لري، یعنی د وخت په مطابق سره موږ تاسو سره دا رقم اسمونه راځي چې هغه په خپل یعنی دا رقم په خپل قانون کې دا رقم یو بڼه لري چې هغه جمع کېږي. اوس لکه child children همدا رقم ډېر اسمونه دي چې هغه ځان ته خپلې بڼې لري. صحیح شو؟ هغه ته ویل کېږي irregular noun، ځکه چې په SES باندې IAS باندې نسي جمع کېدلی. بیا موږ تاسو ملګرو لرو countable nouns او uncountable nouns. دا اوس څه فایده لري؟ ګوره countable nouns هغه اسمونو ته ویل کېږي چې قابل د شمارش وي. قابل د شمارش یعنی موږ تاسو ته څه فایده راکولی سي؟ یعنی اوس موږ تاسو وایو که نه countable، موږ تاسې په پښتو کې دوه کلمې لرو چې یوه ته مطلب یو دی څومره او بل وایو څو دانې، که نه؟ اوس دا څومره موږ تاسې د څه شي لپاره استفاده کوو؟ یعنی د هغه اسمونو لپاره استفاده کوو چې قابل د شمارش نه وي، او څو دانې د هغه شي لپاره استفاده کوو چې مطلب قابل د شمارش وي. یو استاد موږ تاسو وایو چې ته څومره شاګردان لرې، دا
خبره یا جمله زموږ تاسو که چېرته په ګرامر کې چک کو دا غلط راځي، ولې په دې خاطر باندې چې شاګردان قابل د شمارش دي. نو د هغه لپاره موږ تاسو باید چې ووایو چې څو دانې شاګردان لري تاسو، څو دانې. صحیح شو. نو په انګلیسي کې هم موږ تاسو داسې دوه اسمونه لرو چې هغه ته ویل کېږي قابل د شمارش او غیر قابل د شمارش. اوس د دغه کاونټبل لپاره مثال موږ تاسو لرو how many bottles do you have. صحیح شو. څومره بوتلان لري یا څومره بوتلان لري تاسو. صحیح شو. مثلا بیا موږ تاسو د uncountable لپاره موږ تاسو استفاده کولی سو how much how many په باره کې به هم انشاءالله زه ستاسو لپاره ویډیو جوړه کړم، ځکه چې دا مکمل زیات بحث لري. پر دې باندې به انشاءالله بیا موږ تاسو مکمل غږیږو، خو صرف تاسو د ناون د برخې د ناون د کوم د اسمونو شمیر چې دی په دغه باندې صرف دومره سر خلاص کړئ چې د دې زده کول په دې خاطر باندې مهم دي چې موږ تاسو وکولای سو چې ناون په کامل ډول سره وپېژنو، او ځینې داسې اسمونه دي چې په اس باندې اضافه کېږي، په اس باندې اضافه کېږي، او ځینې داسې اسمونه دي چې ځان ته خپلې بڼې لري، ځینې داسې اسمونه دي چې حسابل کېږي، ځینې داسې اسمونه دي چې نه حسابل کېږي چې د هغه لپاره موږ تاسو په راتلونکي بیا وایو چې دغه کاونټبل ناون دی. د دې لپاره موږ تاسو مطلب how much how many استفاده کولی سو، او د دې لپاره دا شی استفاده کولی سو. دا مهم دی. صحیح شو. صرف تاسو دغومره زده کړئ، نور په راتلونکي چې بیا ما درته ویلې چې په دې ځای کې uncountable noun دی، د دې لپاره موږ تاسو باید څه شي استفاده کړو، څنګه استفاده کړو، بیا به ستاسو سر ورباندې خلاص وي. اوس راځو ملګرو موږ تاسو genders of noun ته. genders of noun موږ تاسو ولې وایو؟ د دې هدف دا دی چې مطلب موږ تاسو باید چې په اسمونو کې وپېژنو چې دا ښځه دی که نر دی. صحیح شو. د دې زده کول ولې مهم دي؟ زه به یو کوچنی مثال درکړم. اوس ورته وګوره موږ تاسو لرو که نه she he. اوس she د ښځینه لپاره استفاده کېږي او he د نارینه لپاره. مثلا زه وایم Ali is a boy. علي یو هلک دی. دلته بیا پروناون استفاده کوم د علي پر ځای باندې he. اوس دا he چې دی زه ولې استفاده کوم؟ په دې خاطر باندې چې دا masculine gender دی، یعنی نارینه جنس دی. د نارینه جنسیتونو لپاره موږ تاسو بیا څه شي استفاده کوو؟ he استفاده کوو. he is a student. صحیح شو. دی یو شاګرد دی. دی او دا زه وایم که نه یوزما is a girl. صحیح شو. یوزما چې دی یو انجلۍ دی. she is a student of college. دی دا د کالج شاګرده ده. صحیح شو. دا دی یعنی په د پښتو کې موږ تاسو جنسیتونه لرو، خو په انګلیسي کې بیا په بېجانه شیانو کې موږ تاسو جنسیتونه نه لرو چې د هغه لپاره موږ تاسو بیا دلته بحث لرو. اوس راځو موږ تاسو یعنی هدف دغه دی ترېنه چې باید موږ تاسو genders of noun وپېژنو چې بیا په راتلونکي کې موږ تاسو ته جملې راځي. که ښځینه وي دا رقم باید چې موږ ورته وکاروو، او که نارینه وي موږ تاسو باید چې دا رقم جملې ورته یعنی د genders of noun پېژندل زموږ ستاسو لپاره ډېر ضروري دی. صحیح شو. چې په راتلونکي بیا موږ تاسو نارینه او ښځینه جنسیتونه وپېژنو او موږ تاسو وکولی سو چې صحیح جملې ورته وکاروو، صحیح کلمې ورته وکاروو په جملو کې. صحیح شو. اوس موږ تاسو مثلا راځو masculine gender ته. masculine gender موږ تاسو ویلی چې نارینه جنس دی، یعنی موږ تاسو د سړیانو لپاره او د هلکانو لپاره هر هغه څه چې نارینه وي د هغه لپاره موږ تاسو وایو چې دا masculine gender دی. صحیح شو. او د feminine gender یعنی female. صحیح شو. female دا مطلب چې ښځینه gender، ښځینه جنسیتونه. صحیح شو. همدارقم بیا موږ تاسو لرو common gender. اوس common gender لپاره موږ تاسو هم she استفاده کولی سو هم he. مثلا موږ تاسو ویلی سو چې استاد، هم استاد راتللی سي هم استاد. صحیح شو. اوس په دې خاطر باندې موږ تاسو دا وایو چې موږ تاسو کولی سو په ځینو وختونو کې he is a teacher هم ووایو، she is a teacher هم ووایو، she is a student هم ووایو، he is a student هم وکولی سو چې ووایو. په دې خاطر باندې چې دا common gender دی، یعنی عام جندر دی چې هم په ښځینهو کې راځي هم په نارینهو کې راځي. بیا موږ تاسو لرو neutral gender. neutral gender یعنی بېجانه شیان موږ تاسو لرو، بېجانه جنس موږ تاسو لرو. هغه ساکښ نه وي، لکه قلم موږ تاسو به څنګه وایو چې دا یو قلم دی؟ it is a pen. صحیح شو. it is a notebook. موږ تاسو مثلا وایو په پښتو کې چې دغه قلم دی او دا کتابچه ده. ګوره په پښتو کې موږ تاسو د بېجانه شیانو لپاره هم جنسیتونه لرو چې ښځینه او نارینه پکې لرو. اوس لکه قلم دی، کتابچه ده. صحیح شو. یعنی په چېرته په انسانانو کې موږ تاسو وایو هلک دی، انجلۍ ده. یعنی په بېجنسه شیانو کې موږ تاسو په پښتو کې ښځینه او نارینه لرو، خو په انګلیسي کې موږ تاسو
د بېجانه جنس لپاره صرف یو شی استفاده کولی سو چې it is دی صحیح شو یعنې د دواړو لپاره کار ورکولی سي چې نه نارینه پېژني او نه ښځینه یعنې موږ تاسو په انګلیسي کې ښځینه او نارینه په بېجانو جنسو کې نه لرو یعنې په بېجانو شیانو کې موږ تاسې جنسیتونه په انګلیسي کې نه لرو نو ملګرو زموږ ویډیو ته همدې ځای پورې وه تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم ښه وخت ښې شېبې الله مو حافظ و ناصر شه که مو چېرته ویډیو خوښه سو ملګرو ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ که څه نظر لرئ کمنټ کې لاندې په کمنټ سیکشن کې مو خپل نظر زموږ سره حتما شریک کړئ او که ویډیو څه معلوماتي ویډیو نو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ ډېره مننه